السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د پاکستان ټول کرکټ مینوالو ته ډېر ډېر مبارک. بل دوستانو چې د افغانستان د کرکټ مینوال تپوس کوي چې د افغانستان د انډر 19 ټیم د سمی فاینل نه آوټ شو که نه، نو هغه اپډیټ تاسو سره شیر کوم. او د غنظفر ډېر ملګري د افغانستان هغه یادوي چې یاره د پرفارمنس نشته هم په دې ویډیو کې اپډیټ درکوم. نو دوستانو اول راځو د ویډیو طرف ته چې نن کومه د پاکستان د یو کومه لوبه وشوه. نو اول خو د ټول پاکستان کرکټ مینوال ته ډېر ډېر مبارکي وي. پاکستان لومبی بیټینګ کړی و او 315 سکور یو ای ته ورکړو. یو ای چې کوم ووته نو هغوی ورپسې 245 سکور وکړو. پاکستان یو ای ته شکست ورکړو او پاکستان د انډر 19 ټیم سمی فاینل ته کوالیفای شو. نو اوس په دې پسې انډیا یو لوبه وګټله او یو لوبه پاتې ده. نو کیدای شي که چېرې انډیا او یو ای لوبه پاتې ده نو هغې کې که هر چا وګټله سمی فاینل ته به ځي. دوستانو اوس د افغانستان د انډر 19 ټیم باندې خبره کوو. ډېر ملګري وایي چې غضنفر لیګونو ته هم ځي. د افغانستان چې کوم کرکټ مینوال دي هغوی په سوشل میډیا ورپسې مطلب خبرې کوي چې یاره دوی لیګونه هم کوي غضنفر یادو او خپل چې کوم د ایشیا کپ دی دغه کې لوبېږي. نو اول وي چې وطن دی او بیا لیګونه دي، نو دا خو ناجیزه ده. دا صحیح خبره ځکه چې اول خپل ملک دی، د خپل ملک دپاره لوبه کول پکار دي. نو غضنفر د پکار دي چې لیګ په ځای پرېږدي او پکار دی چې دوی پرېنږدي د سره لیګونو له، ځکه چې دلته خپل ټورنمنټ وي نو بیا لیګونو له څه کوي. نو غضنفر چې کوم دی دا ناجایزه کوي. د افغانستان د کرکټ مینوال دي، تاسو ته ما دا سکرین شاټ یې لګولي، دا ټول دی غضنفر پسې خبرې کوي او ویډیوګانې وکړي. صحیح وایي، حق وایي، ځکه چې ډېر تنقید پې شروع دی چې پرفارمنس یې نشته دی. نو دا صحیح خبره ده. بل سبا د افغانستان او د نوی ټیم دی نیپال دی که کوم، نو زبردسته لوبه به وي، خو دغه د لوبې څه فایده نشته دی. او د پاکستان او د زیمبابوې لوبه هم ده. نو دوستانو خوندورې لوبې دي دواړه، خو د افغانستان انډر 19 ټیم بس سمی فاینل نه ختم شوی دی. ملګري بار بار پوښتنه کوي د افغانستان ټیم د سمی فاینل نه آوټ شوی دی، بل ځل به که خیر انشاءالله وشي، ځکه چې د افغانستان ټیم انډر 19 مضبوط ټیم. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.